بل زمونږ په دې خلکو کې یو انتهایی ډېر زیات غلط کار دی دا کوي چې کله یو څوک بجلي ونیسي نو دوی څه کوي چې زر زر ورله په ځمکه کې بس بیلچې او کرندې یې راخیستي او ځمکه راکړي او په ځمکه کې یې ښخوي. هلکه څه کوي وایي دا بجلۍ نیولې په دې ځمکه کې ښخومه چې دا کرنټ دی دا ځمکه راټولي. نو د خدای ظالمه دا څه ټرانسفارمر خو نه دی، دا څه ټرانسفارمر خو نه دی چې ته کرنټ په ځمکه کې راکاږي. دا که یو انسان بجلي ونیسي او دا په ځمکه کې ښخ کړو نو که د دې انسان د بچ کېدلو 50% چانس هغه 50% هم ورله تا دغلته ختم کړو. دا خو انتهایی ډېر زیات غلط کار دی، دا خو ډېر بېوقوفه حرکت دی چې څوک بجلۍ ونیو او بس ته په ځمکه کې ښخوه چې زه ترې کرنټ راوباسم. نه اوس به ته وایې چې ټیک ده په ځمکه کې نه ښخوو خو چې بجلي څوک ونیسي نو څه به کوو؟ ګوره د دې لپاره طریقه کار دا دی یو انسان دی چې هغه خو دا ناخواسته بجلۍ ونیو. د ټولو نه اولنۍ خبره خو دا ده چې که دا چېرته بجلۍ نیولی دغلته سویچ دی بجلي د هر څه چې دي هغه کټ کا، سویچ اف کا، تار کټ کا د دې دپاره چې دا بجلي ختمه شي. بیا دغه انسان د دې بجلۍ نه را دې خوا که. که چېرته بجلي نه کټ کېږي داسې څه طریقه کار نشته دی چې ته بجلي کټ کړې نو په څه تخته یا په کپړو یا په رسۍ وغیره څه شي باندې دا انسان د دې بجلۍ نه را دې خوا که چې دا د کرنټ نه را دې خوا شي. اولنۍ خبره خو دا ده چې دی د بجلۍ د کرنټ نه را دې خوا که. دویمه خبره اوس دا ده چې ته به د کوم ځای نه چې بلیډینګ کېږي وینه روانه ده هغه به ته سټاپ کړې. د کوم ځای نه وینه روانه ده هغه ځای نه پاکه کپړه تاو کړه چې دا وینه سټاپ شي. ځکه چې دا وینه د ده نه مسلسل که روانه وي او بهیږي نو دا هم د مرګ سبب جوړېدلی شي. نو اولنۍ خبره دا شوله چې دی د بجلۍ نه را دې خوا کړه. دویمه خبره ده چې د کوم ځای نه وینې روانې دي هغه ځای وتړه کلک مضبوط په کپړه باندې په پاکه کپړه باندې وتړه چې وینه د سټاپ شي. دریم کار ته داسې وکړه چې دغه انسان باندې څه ګرم کمبل څادر یا څه بړستن وغیره ګرم څه شی پې ور واچوه چې دا انسان ګرم شي. ولې ګوره کوم انسان چې بجلي ورته کرنټ ورکوي وینې شي د دې انسان په وجود کې دننه دا بلډ چې دی دا وینه دا کلک کېږي دا جمع کېږي په یو ځای باندې کلکه شي. نو دا انسان ګرم ساتل دي دې انسان باندې کمبل څه ور واچوه ګرم یې وساته چې دا وینې جمع نه شي. نو دا دریمه خبره شوله. بل دا یو خبره یاد وساتئ که څوک هم بجلي ونیولو نو اکثر خلک په دغه وخت کې داسې کوي چې یاره اوبه ورله راوړه جوس ورله راوړه. نه په دغه ټایم کې به ته دته هېڅ نه ورکوې د خوراک. ولې کوم انسان ته چې بجلي کرنټ ورکړي نو د دې انسان ټول وجود دا فنکشن سټاپ کړي. د دې د وجود دا کم ارګن چې دا دننه ټول سټاپ شي. د معده چې دا د معده د انسان دا سټمک چې دی دا خپل کار پرېږدي. نو که دی چېرته ته دله په دغه وخت کې اوبه ورکړي یا ورله جوس ورکړي یا ورله څه شی راوړي او دله ورکړي نو د ده معده خو هلته کار نه کوي، معدې یې کار پرېښی دی. نو څه به کېږي دا انسان هغه نشي هضم کولی دننه نو دا به واپس را الټی کوي. نو په دې انسان کې چې څه لږه ډېره انرژي پاتې وي هغه به هم دې ته په دې الټو کې بهر راوباسي. نو بالکل په دغه وخت کې دله څه خوراک ورکول څه څښاک ورکول اوبه جوس د هېڅ ضرورت نشته دی. بس دی ګرم وساته کوم ځای نه چې وینه روانه ده هغه بنده کړه او دا انسان ګرم وساته. بله یو ډېره زیاته انتهایي اهم خبره دا ده چې په دغه وخت کې ته ریسکیو ته کال وکړه 1122 ته کال وکړه چې تا ته امبولینس راورسېږي ځکه چې تا ته ضرورت دی دا هسپتال ته وړل دي. او اهم خبره یو دا ده چې د دې انسان به ته پلس وګورې که د ده د زړه بیټس نه وو د زړه درزا یې نه وه زړه حرکت پرېښی و نو ده ته به په دغه وخت کې د هسپتال د رسولو نه مخکې به ده ته سی پي آر سټارټ کړې. په دې باندې زما په ډیټیل کې یو ویډیو شته دی. سی پي آر هغه طریقه ده چې کله د یو انسان د زړه حرکت بند شي نو دته به موږ په ارټیفیشل طریقه باندې د زړه حرکت سټارټ کوو. داسې چې دا لاس به موږ داسې کوو او د انسان له به په دې سینه باندې په کوم ځای کې چې د انسان زړه دی دا سټرنم پوزیشن په دې باندې به ورله دا لاس کېږي او مسلسل به دې ته موږ کمپریشن ورکوو چې د ده دا زړه موږ په مصنوعي طریقه باندې روان کړو. نو اهم خبره دا ده چې کله یو انسان بجلي ونیو اول دا ته د بجلۍ نه را دې خوا کړه. د هغه نه وروسته د دې چې د کوم ځای نه بلیډینګ کېږي وینه روانه ده هغه سټاپ کړه. په دې باندې ګرم کمبل څه شی ور واچوه دله به خوراک نه ورکړې. او بله اهم خبره دا ده امبولینس یا ریسکیو 1122 ته کال کول دي چې هغې را خبر چې امبولینس راشي د هسپتال ته ورسوي. او تاسو ته مې وویل که چېرته د ده د زړه حرکت بند شوی نو دلته به تاسو په ارټیفیشل طریقه باندې سی پي آر کوئ دا د زړه حرکت روان شي. او که ساه یې بنده وه نو دې ته به په خوله باندې ساه هم ورکړي. نو دا د هغه انسان دپاره فسټ ایډ دی چې یو انسان بجلۍ ونیو. نو کله چې یو انسان بجلۍ ونیسي تاسو دا چېرته هم مه کوئ دا غلطي چې هغه له تاسو په ځمکه کې ځای را وکنئ او په هغه کې انسان ښخ کړئ. که څه نه څه د بچ کېدلو چانس وي نو هغه دې په دغه کې بیا ختم شي.
مهرباني وکړئ چې کله هم داسې خدا نه خواسته څه واقعه راتله څه حادثه راتلله چې انسان دې بجلی ونیو نو هغه چرته هم په ځمکه کې مه ښخوئ.